سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان لوبغاړو په نړیوال شل جام کې ډېر غټ ریکارډونه جوړ کړي دي. راشد خان د نیوزیلینډ پر وړاندې په خپلو 4 اورونو په بدل کې د سیالي لوبډلې 4 لوبغاړي وسوځول. دا د شل نړیوال جام په تاریخ کې د یو لوبډلمشر له لوري غوره توپ اچونه ده، او داسې د 14 لوبو وروسته د 2024 شل نړیوال جام کې د 15 غوره مخکښ توپ اچوونکو کې په ځل اکبارکي 9 ویکټې ترلاسه کړي دي. داسې راشد خان بیا 6 ویکټې ترلاسه کړي دي. په ځل اکبارکي په لومړي مقام کې ځای لري، او داسې راشد خان په نړیوال جام کې دویم مقام د ځان سره ساتلی دی. او داسې د افغان اتلانو په لیست توپوهونکي رحمان الله ګربز ابراهیم ځدران تر دا مهاله په نړیوال جام په 2 ترسره شوې سیالۍ کې لومړۍ ویکټې له 100 ډېره ملګرتیا ترسره کړې ده. د شل نړیوال جامونو په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې 2 په لیست توپوهونکي پرله پسې د 100 ډېرې منډې ملګرتیا ترسره کوي. دا 2 پیاوړي توپوهونکي د افغانستان دي، یو ابراهیم ځدران، یو رحمان الله ګربز چې د یوګانډا پر وړاندې هم ډېره زبردسته په زړه پورې ملګرتیا وکړله، او داسې د نیوزیلینډ پر وړاندې هم ډېره زبردسته په زړه پورې ملګرتیا وکړله چې دغه ریکارډ یې تر اوسه په خپل نوم ثبت کړی دی. او نن به هم په شل نړیوال جام کې یوه ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره شي چې هندوستان او پاکستان لوبډلې سره مخ کړي. چې هندوستان لوبډلې تر دې مخکې آیرلینډ لوبډلې ته ماته ورکړې وه، خو پاکستان لوبډلې بیا د امریکا لوبډلې څخه ستره ماته خوړلې وه. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.